له امریکا اشغال څخه د دوهمې کلیزې په ویاړ په میدان وردګ ولایت کې 14 ورزشي کلبونو د بېلابېلو ورزشونو نمایشونه ترسره کړل. خوشبختانه نن موږ د تیر کال په څیر باندې د اسلامي امارت د دوهمې بریا په مناسبت باندې د 14 فدراسیونو ترمنځ نمایشات ترسره کړل چې په دې کې مختلف رشتوم نمایشات وو. خوشبختانه موږ دوی ته خوشبینه یو، ورزشکاران ډېر خوشحاله دي. زموږ د ولایت عمومي کامیابي چې ورزشکاران مو په ولایتونو په سطح باندې ښې لاسته راوړنې ولرلې، د هغوی دپاره همدغه رقم د محافل وو او د دوی دپاره همدغه رقم جشنواري فستیوالونه وو چې د دوی لپاره یوه ښه انګېزه پیدا شول او د ولایتي او ملي سیالۍ په برخه کې دوی د ولایت لپاره ښې لاسته راوړنې راوړلې. ورزشکاران وایي د اسلامي امارت په راتګ سره په هیواد کې امن راغلی او ورزش ته زیاته پاملرنه کیږي. دوی وایي اوس کولی شي په ډاډه زړه هر ولایت ته د لوبو لپاره سفر وکړي. د مختلفو رشتو ورزشکاران راغلي، نه تنها د موږ هیواد دلته ځوانانو ازادي اخیستې، ځوانان مو ازاد شوي. که چېرته موږ تیر نظام ته وګورو، په تیر نظام کې موږ د مرکز کابل نه ولایتو ته نشو تللی، نمایشو ته نشو تللی، مسابقو ته نشو تللی. دا ډېر د ویاړ ځای دی، د فخر ځای دی چې نن موږ تاسو ازادي اخیستې او در کم پروګرامونه موږ دایروو. تیر په شان که وګورو په د ورزش په برخه کې زیات پرمختګونه شوي دي، ځکه چې مخکې د امنیتي ستونزې زیاتې وي. یعنې که چیرې موږ یو هیواد یا یو ولایت ته سفر کولو نو یو څه امنیتی ستونزه. قطعا خوب است که در کشور ما امن باشه، آزادی باشه تا ورزشکارا بتونن پیشرفت کنه و این هدف ماست که در آینده همچنان مثل حال کشور ما امن و امنیت داشته باشه تا بتونه ما با آرامش و آرامی زندگی کنیم. دې ویلو ده چې د اسلامي امارت له راتګ سره په هیواد کې سرتاسري امنیت راغلی، د نشهیي توکو کرکیله او قاچاق له منځه تللي او ترڅنګ یې ډېری ځوانانو ورزش ته مخه کړې ده. ژوند وي چې ژوند وي، خوشحالي وي چې خوشحالي وي، هر څه امکان لري. موږ به وطن د سیالانو سره سیال کو. زنده باد افغانستان. ژوندی دی افغانستان.